د خبرونو سرټکی مو د ایران او اسرائیلو ترمنځ نښتې پنځمه ورځ د دواړو خواوو ترمنځ بریدونه د اندېښمنوونکې دي او ټرامپ وایي چې د ایران د بشپړه تسلیمۍ په لټه کې دی. بسیار دیگه زنگ زدم براش، اخسی تلفن‌هاش گل است، اینترنتش گل است، تماس میگیرم، بسیار نگران هستم. پر ایران تر برید وروسته د افغان کډوالو نامعلومه برخلیک. تهران کې لسګونه افغان کورنۍ خپلو کورونه پریښي او په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. موږ اړتیا لرو چې لا ډېرې لارې ومومو، هغه لارې چې د قربانیانو پر محور متمرکزې وي، ترڅو حساب ورکونې ته لاره هواره شي. د جنیوا جلا ناستو کې د افغان ښځو پر وضعیت ټینګار. د بشري حقونو د شورا د ناستې په 2مه ورځ د جنسیتي تبعیض او د ښځو د حقونو نقض خبرو اترو محور و. اوس مهال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. او د لوړپوړو چارواکو د ناستې وروستۍ ورځ اروپایي ټولنه په افغانستان کې له پراخ بنسټه حکومتولۍ یادونه وکړه او د 100 میلیونو ډالرو مرسته ژمنه یې وکړه. سلامونه، وخت مو پخیر. نن سه شنبه 28 د غبرګولي چې برابرېږي 18 د جون. اوس هم بشپړ خبرونه. زه ساتیا طاهر یم. د ایران او اسرائیل ترمنځ د نښتې نن 5مه ورځ او لا هم دواړو خواوو یو پر بل بریدونو ته دوام ورکړی دی. ورته مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرامپ ویلي دی چې دی د ایران د بشپړه تسلیمۍ په لټه کې دی. نوموړی د کاناډا د جیوه ډلې له ناستې مخکې ووته او د تهران له اوسېدونکو وغوښتل چې ژر تر ژره دغه ښار پرېږدي. بلخوا د اسرائیلو پوځ ادعا کړې چې د تېرې شپې د بریدونو پر مهال د ایران د خاتم النبي د مرکز قومندان نوی ګمارل شوی قومندان علي شادماني هم وژل شوی دی. د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې 5مه ورځ. دواړو خواوو تېره شپه بیا هم پر یو بل د درنو توغندیو بریدونه وکړل، تر دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرامپ د جیوه هیوادونو له ناستې مخکې له وخته ووت او د تهران له اوسېدونکو یې وغوښتل چې ژر تر ژره له دې ښاره ووځي. ټرامپ خپل ټیم ته امر کړی چې ژر تر ژره له ایراني چارواکو سره د لیدو هڅې پیل کړي. ټرامپ چې د اوربند غوښتنه یې رد کړې، وویل چې تر دې لویه مسله روانه ده. په بشپړه توګه باید لاس په سر شي. ایران نشي کولای اټومي وسله ولري. ډیره ساده ده. په ورته وخت کې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو ویلي باور لري چې د اسرائیل بریدونه د ایران اټومي پروګرام ډیر شاته غورځولی دی. د اسرائیلو پوځ وایي چې د ایران 3 مهم اټومي تاسیسات او 2 ساینسپوهان یې په نښه کړي دي، خو د اوښتو زیانونو کچه تر اوسه معلومه نه ده. د ټرمپ دغه خبرداري په تهران کې یو نوی وضعیت رامنځته کړی او ګڼ شمېر خلک په ځانګړې توګه لسګونه افغان کډوال له دې ښاره د سهار په لومړیو ساعتونو کې وتلي دي. هند او پاکستان هم له تهران څخه د خپلو زده کوونکو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. سره له دې د دواړو اړخونو ترمنځ د کړکېچ راتلونکی لا هم ناڅرګند دی. د سې شنبې له غرمې وروسته د اسرائیلو پوځ یوه خبرپاڼه خپره کړه چې پکې ویل شوي د دوی په بریدونو کې د ایران د خاتم الانبیا د مرکزي قوماندې نوی قومندان علي شادماني وژل شوی دی. علي شادماني یوازې 4 ورځې وړاندې د غلام علي رشید تر وژل کېدو وروسته په دې دندې وګمارل شو. د دواړو خواوو د ورکړل شویو شمیرو له مخې د جګړې له پیل راهیسې څه کم 240 کسان په ایران کې او 40 کسان په اسرائیلو کې وژل شوي دي. د اسرائیلو لخوا د ایران پر خاوره د وروستیو بریدونو له امله لسګونه افغان وګړي چې په ځانګړه توګه په تهران کې مشت افغان اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او له دې ښار څخه ووځي. دغه افغان کډوال چې شپه او ورځ په یو خراب وضعیت کې تیریږي او له سخت ویرې او بېثباتۍ سره مخ دي. له بلې خوا د هېواد یو شمېر هغه اوسېدونکو چې خپل خپلوان ایران کې دي د هغو د برخلیک په اړه اندېښنه لري او دوی په خبره له هغه وروسته چې حالت ټرنګل شوی او په ایران کې انټرنیټ ته لاسرسی محدود شوی، نور د خپلو نږدې خپلوانو د وضعیت په اړه تازه معلومات نه لري. 38 کلنه فاطمه چې د 3 ماشومانو مور ده، وایي چې 3 کاله وړاندې خپل خاوند د کار د موندلو لپاره ایران ته واستوه. اوس چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړې زور اخیستی، د خپل خاوند برخلیک ته سخته اندېښمنه ده او زیاتوي چې له تیرو 2 ورځو راهیسې ترې هیڅ احوال نه لري. امروز اول که در ایران جنگ شد بر من زنگ زد، گفت که بسیار وضعیت خراب است،
گفت نمیتونم تا که ما و ندادیم میتونه چی نکنین. بسیار دیگه زنگ زدم برش، اخسی تلفن‌هاش گل است، اینترنتش گل است، تماس میگیرم، بسیار نگران هستم. ورته مهال په ایران کې میشت یو شمېر نور افغان کډوال د اوسني وضعیت له امله اندېښنه لري او وایي که بیرته افغانستان ته ستانه شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. حمله اسرائیل بالای ایران نگرانی های ما مهاجرین افغان را 2 برابر ساخت. ما مهاجرین افغانستان از افغانستان به ایران پناه آوردیم. حالا اگر در ایران جنگ صورت بگیرد تمام مهاجرین به تشویش هستند، نگران از این هستند که به کدام کشور دیگه پناه برند. د اسرائیلو له وروستیو بریدونو وروسته لسګونه افغان کورنۍ په ځانګړې توګه په تهران کې میشت افغانان اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. دا کډوال وایي چې ډیری یې د بشري حقونو فعالان او معترضې ښځې دي او اوس په سختو بشري شرایطو کې له اوبو، خوراکي توکو او سرپناه پرته ژوند کوي. بلخوا د بشري حقونو فعالان له نړیوالو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د دغو کډوالو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. در نتیجه حملات اخیر اسرائیل و خاک ایران دهها خانواده مهاجر افغانستانی مخصوصا در شهر تهران مجبور به ترک خانه‌های خود گردیدند و به مناطق دیگر ایران پناه بردند که بسیاری از این افراد فعالان حقوق بشر، زنان معترض و اقشار آسیب‌پذیر مهاجر هستند. د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې زور اخیستو نه یوازې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړي بلکې له اقتصادي پلوه یې هم پر افغانستان اغیز کړی دی. په تیرو څو ورځو کې د هېواد دننه د تیلو بیې لوړې شوي دي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د ایران او اسرائیلو ترمنځ وروستي ترنګلتیاوې او نښتې کولی شي د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه په ګډه وډه او د دواړو هېوادونو ترمنځ په واردات او صادرات له جدي خنډونو سره مخ کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 50مې ناستې د 2مې ورځې په څنډه کې د افغانستان په اړه جلا ناستې ترسره شوې. د دې لړۍ یو غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ټینګار وکړه چې د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدنې لپاره له یو مهمو لارو څخه دا ده چې په دې هیواد کې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندلو ترڅنګ د عمل باید د یو جرم په توګه هم وپیژندل شي. په همدې ناستې کې د بشري د حقونو د څار بنسټ څیړونکو فرشته عباس خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 50مې ناستې 2مه ورځ نن د دغې ناستې په څنډه کې د افغانستان په اړه ځانګړې ناستې هم جوړې شوې. په یوه له دغو ناستو کې چې سرلیک یې له غږ پورته کولو تر اقدامه د افغانستان لپاره د یو مناسب څیړنیز میکانیزم طرحه وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د جنسیتي اپارټایډ یا جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندنه ښایي یوه مهمه لاره وي. موږ اړتیا لرو چې لا ډېرې لارې ومومو، هغه لارې چې د قربانیانو پر محور متمرکزې وي ترڅو حساب ورکونې ته لاره هواره شي. یو له دغو لارو څخه چې د مدني ټولنې لخوا مطرح شوې او زه هم بشپړ ملاتړ ترې کوم دا ده چې د جنسیتي اپارټایډ مفهوم باید قانوني بڼه ومومي. دا اصطلاح له ډېر پخوا راهیسې زموږ د اوسنیو ښځو لخوا کارول کیږي او زه یې پوره ملاتړ کوم. په ورته مهال په دې ناسته کې په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازي د مدني بنسټونو او څیړنیزو میکانیزمونو پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې دا جوړښتونه د بشري حقونو د وضعیت د څیړلو او عدالت د تامین لپاره حیاتي رول لري. ستاسې کار د مدني ټولنو د سازمانونو په توګه ډېر مهم دی. دغې هڅې ته له همدې ځایه دوام ورکړئ او نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته یې یوسئ. زه هیله لرم او آرزو کوم چې ستاسې غږ واورېدل شي. په دې ناسته کې همداراز د افغانستان د بشري حقونو د سخت او پیچلي وضعیت په اړه هم ژوره اندېښنه څرګنده شوه. په افغانستان کې اوسنی وضعیت واقعا ناوریني بڼه لري. افغان ښځې او نجونې چې قربانیانې دي په رښتیا سره د عدالت مستحق دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 59مه ناسته تېره ورځ دوشنبه د جون په 14مه پیل شوه او د جولای تر 9مې پورې به دوام وکړي. د ناستې په لومړۍ ورځ د افغانستان دوسیه وڅېړل شوه او ریچارډ بنټ د شورا عمومي ناستې ته خپل وروستی راپور وړاندې کړ. زموږ همکاره عمره مورید په جنیوا کې د ناستې له ځایه زموږ سره په مستقیمه توګه په اړیکه کې ده. عمره که موږ او لیدونکو سره د بشري حقونو د شورا د 2مې ورځې د ناستې جزئیات شریک کړي. روز دوم 59مین دور نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به پایان رسید. در روز نخست ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان تازه ترین گزارش خود را درباره اوضاع حقوق بشری افغانستان ارائه کرد. همچنان کشورهایی که نماینده‌هاشان در این نشست حضور داشتند پشتیبانی و حمایت خود را از زنان و دختران افغانستان اعلام کردند و خواستار ایجاد یک مکانیزم جدید برای به پاسخگو قرار دادن طالبان شدند. در روز دوم این نشست‌های حاشیه‌ای از سوی نهادهای مستقل حقوق بشری که در راستای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان کار می‌کنند برگزار شد. همچنان نمایندگی دائمی افغانستان در ژنوا هم در روز دوم نشست برگزار کردند. تمرکز این نشست‌ها بیشتر بالای موضوعات همچون آپارتاید جنسیتی، تاثیرات قوانین امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بر زنان و دختران افغانستان و همچنان ایجاد یک مکانیزم جدید در پهلوی مأموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان شده است تا طالبان را از محرومیت‌هایی که بالای دختران وضع کردن پاسخگو قرار بدهند. ډیره مننه عمره مورید له تاسو نه. تر بیا لیدلو پورې الله پامان. د بیلجین په پلازمینه بروکسل کې د اروپایي ټولنې په کوربه‌توب د لوړپوړو چارواکو د ناستې 2مه ورځ ترسره شوه. د دې ناستې په 2مه ورځ کې د اروپایي ټولنې یو کمیشنري وویله چې د افغانستان لپاره باید د یو موټي او څو اړخیزه لیدلوري غوره شي چې په طرز کې باید د پراخ بنسټه حکومتولۍ او له طالبانو سره د تعامل پر لور ګام پورته شي. که څه هم اروپایي ټولنې پخوا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو د لومړي ځل لپاره چې دا ټولنه د پراخ بنسټه حکومتولۍ یا د ټول شموله اداره د اصطلاح کاروي، تر اوسه یوازې اروپایي ټولنې د افغانستان د بشري ناورین د مدیریت لپاره د 100 میلیونو امریکایي ډالرو نورو مرستې ژمنه کړې، خو تر دې دمه نه امریکا او نه هم د غونډې نورو ګډونوالو هیوادونو د مرستې کومه نوې ژمنه کړې ده. دلته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د خدمتونو په دفتر کې د لوړپوړو چارواکو د ناستې 2مه او وروستۍ ورځ ترسره شوه. په دې ناسته کې د اروپایي هیوادونو امریکا، قطر، سعودي عربستان، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ګډون کړی و. همداراز د یوناما، ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو، د افغانستان د مدني ټولنې استازو او د ښځو استازو هم برخه درلوده. د اروپایي ټولنې کمیشنري په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان امنیت او ثبات له سیمه ییز او اروپایي امنیت سره مخامخ تړاو لري. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سولې او د بشري کړکېچ د حل لپاره یو ګډ همغږي او څو اړخیز دریځ ته اړتیا ده. داسې دریځ چې د پراخ بنسټ حکومتولۍ او له طالبانو سره د تعامل پر لور حرکت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې پخوا له افغانستان څخه د ټولګډونه دولت د جوړښت غوښتنه کوله، خو په دې ناسته کې دا دریځ د پراخ بنسټه حکومتولۍ یا ټول شموله ادارې اصطلاح ته اوښتې ده. اوس مهال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او له دغو 23 میلیونو کسانو څخه هر یو انسان دی چې نوم، کورنۍ او ځانګړې کیسه لري. موږ باید خپلو مرستو ته دوام ورکړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا وچا هم د لوړپوړو چارواکو له ناستې څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د ماتېدونکي بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره باید ګډ او بیړني اقدامات ترسره شي. اوچا ویلي له یوې خوا د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي پراخېدونکي محدودیتونه د بېوزلۍ او خطرونو کچه لوړه کړي او له بلې خوا افغانستان ته د نړیوالو مرستو کمښت بشري وضعیت له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. د ادارې ویلي د بودیجې د کمښت له امله سلګونه روغتیایي او خدماتي مرکزونه تړل شوي او میلیونونه کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ژوند ژغورونکو مرستو بې برخه شوي دي.
اوچا زیاته کړې که څه هم روان زیږدیز کال نیمایي ته رسېدلی، خو له 100 سلنې څخه یوازې 18 سلنه بودیجه چې د افغانستان د بشري کړکېچ د رسېدنې لپاره اړینه ده تر دې دمه برابره شوې ده. دا خبرې د سیاسي تحولاتو، بشري ننګونو او د بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو پر ملاتړ تمرکز کوي، هم د افغانستان دننه او هم په ګاونډیو هیوادونو کې. په دې ناسته کې د مدني ټولنې استازي په ځانګړي ډول ښځې ګډون لري. has consulted civil society and women's group widely in the lead up to the meeting. د لوړپوړو چارواکو د ناستې لومړۍ ورځ د افغانستان پر بشري ناورین متمرکزه وه، خو نن چې د ناستې دویمه ورځ ده، د افغانستان سیاسي تحولاتو ته هم پاملرنه شوې ده. دا ارزونه له سیاسي حالاتو سره هم مهاله چې د یوناما سیاسي مرستیالې په ناسته کې ګډون لري او دا اداره دا مهال د موزاییک طرحې پر سلا مشورو بوخته ده. هغه پلان چې موخه یې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د تعامل چوکاټ جوړول دي. په دې پلان کې چې یو شمېر مهم بندونه لري، حتی د طالبانو ډیپلوماتیک رسمیت پیژندنې موضوع هم د 6 اساسي مواردو له ډلې څخه ده. این نشست 2 روزه بحث سیاسی افغانستان، وضعیت سیاسی، تحولات سیاسی و همچنان بحران بشری افغانستان به بررسی گرفته. انتظار میره که پایان نشست همچنان موازی کشورهای غربی را به ویژه ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در برابر طالبان داشته باشد و همچنان کمک‌های احتمالی این کشورها را با توجه به اینکه در بحران بشری افغانستان وضعیت وخیم گفته میشه، اما در مقابل کمک‌های جامعه جهانی برای افغانستان برای کمک‌های بشردوستانه کاهش یافته. باعث حیات، تلویزیون آمو، بروکسل. طالبانو د افچین شرکت سره د امو صنایع حوزې د نفتو د استخراج قرارداد فسخ کړه. د طالبانو د قانونونو او پټرولیم وزارت وایي چې د دې شرکت لخوا د قرارداد له شرایطو سرغړونه د قرارداد له لغوه کېدو لامل شوی. طالبان وایي چې د مالي حسابونو د تصفیې لپاره یې له نړیوالې مشروطي شرکتونو مرسته غوښتې ده څو د افچین شرکت سره مالي شفافیت تامین شي. دغه قرارداد د 1401 کال د جدي په میاشت کې لاسلیک شو او تمه وه چې د چینایي شرکت به د سرپل ولایت کې کاشکری او آک دریا او په جوزجان کې د زمرد سا په سیمو کې د 18 نوي څاګانې وکیندي او د نفتو استخراج کچه به ورځې کچه تر 100,000 ټنو پورې ورسوي. د 1400 لومړي لمریز کال د جدي په 15مه نیټه د طالبانو لوړپوړو چارواکو د چین د سفیر په حضور کې د امو سیندیزې حوزې د نفتو د استخراج قرارداد د افچین چینایي شرکت ته وسپاره. دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لومړنی ستر قرارداد و چې له مخې د شرکت ته د 25 کلونو لپاره د امو په سیندیزه حوزه کې د نفتو د اکتشاف او استخراج اجازه ورکړل شوې وه. افچین شرکت ژمنه کړې وه چې په 3 کلونو کې به د امو د سیندیزه حوزې په نفتخیزه سیمه کې 540 میلیونه ډالره پانګونه کوي. خو له 2 کلونو وروسته طالبانو د قرارداد د لغوه اعلان وکړ. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د قرارداد د فسخ کېدو دلیل د شرکت لخوا پر لپسې سرغړونې بولي. د مدیریت نفتي حوزې د اکتشاف او استخراج تړون چې د قانون او پټرولیم وزارت او افچین شرکت ترمنځ د 15 کلونو لپاره لاسلیک شوی، د قراردادي شرکت د پر لپسې سرغړونو له کبله فسخ شو. د امو سیندیزه حوزه د افغانستان له مهمو نفتخیزو سیمو څخه ګڼل کیږي چې په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې موقعیت لري. د 1440 او 1450 لسیزو د مطالعاتو پر بنسټ دا حوزه شاوخوا 80 میلیونه بوشکې نفت لري. قشقري، بازارکومۍ، انګوت او زمردسای د دې نفتخیزې سیمې مهمې برخې بلل کیږي. د 1990 لمریز کال د جدي په میاشت کې د دې حوزې قرارداد د CNPC په نوم له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شوی و. خو وروسته له هغې طالبانو 2 کاله مخکې یو ځل بیا د امو سیندیزې حوزې د نفتو سیمه افچین چینایي شرکت ته وسپارله. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې چینایي شرکتونه پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. تعهدات سرمایه گذاری که اینا امضا کرده بودن شرکت کپک، البته با سرمایه گذاری تقریبا 49 میلیون دلار در مقابل 150 میلیون دلار تعهد شده در سال اول و هیچ پیشرفت ملموس در قسمت ساخت پالایشگاه نفت محلی مورد نیاز حاصل نشد که قرارداد کرده بودند. 20 میلیون مثلا دلار
قرارداد بوده باشه و این بر 5 سال صورت گرفته باشه و هیچ این کار را انجام نداده باشه و در 5 سال بیا که ما قرارداد فسخ میکنه و کارم نکرده باشه، او قرارداد که فسخ میکنه خوشتر است میره دیگه کارش. لذا در درون قرارداد مواد وجود داره که این 5 سال باید قیمتش به طرف مقابل بپردازه، منیسه یک تادیه که اینا زمان کشتن و ضرر به طرف مقابل رسوندن. طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته او په تیرو نږدې 4 کلونو کې ډیر شمېر د قانون قراردادونه چینایي شرکتونو ته سپارلي دي. د مهال چینایي شرکتونه د تخار د سیمې د سرو زرو، د لوګر د التمور د سمنټو او ځینو نورو قانون قراردادونه په واک کې لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان د ماشومانو د خوړو له فقر سره د مبارزې لپاره د یو نوي نوښت له پیل سره خبر ورکړی او د دې ادارې په وینا 90% کوچني ماشومان په افغانستان کې د خوړو له فقر سره مخ دي او پاتې نور یې د خوړو له شدید فقر څخه رنځ وړي. یونیسف زیاتوي چې افغانستان اوس د ماشومانو د خوړو د شدید فقر له پلوه نړۍ څلورم هیواد ګرځېدلی دی او ورته مهال په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د مناسبو خوړو د نشتوالي له امله د دوی ماشومان له ناروغه او خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 90% کوچني ماشومان د خوړو له شدید فقر سره مخامخ دي او افغانستان د مهال د ماشومانو د خوړو د شدید فقر له مخې د نړۍ څلورم هیواد ګڼل کیږي. د دې راپور پر بنسټ تر 5 کلونو کم عمره میلیونونه ماشومان له کافي او مغذي خوړو بې برخې دي او ډیری یې له حد خوارځواکۍ، د مرګ له خطر، د وزن له کموالي، د قد له ټیټوالي او د ودې له ځنډ سره مخ دي. افغانستان کې د یونیسف استازی تاجالدین اویوالي د ماشومانو د خوړو فقر د خاموش رنځ ناورین بللی او ټینګار یې کړی چې نیمایي ماشومان د خوارځواکۍ او مرګ له خطر سره مخ دي. نه وایي چې د فقر او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ماشومانو لپاره د متنوع او مغذي خوړو برابرولو وس نه لري. مخکې ما په یوه مؤسسه کې کار کولو، د میاشتې 14,000 افغانۍ مې معاش و، خو فعلا د نوي حکومت په تصمیم سره زه بیکاره شوې یم. زه د یوې کورنۍ مسؤلیت را سره دی چې زه باید هغوی ته ډوډۍ راوړم. خاوند مې مریض دی او 15 کلن ماشوم مې سوی تغذیه شوی دی. موږ یوه واده هم مناسبه ډوډۍ نه لرو چې ویې خورو. زه خپل اولادو ته ډیره شرمنده یم چې زموږ د سترګو وړاندې دوی له وږي مري. دلته نه کوم کمک شته او نه هم کوم کار. بچه برام خیلی بچه خودم سوی تغذیه شده بودم. امی بچه برام که فوت کرد، بچه خود من مریضه، پول دوا و دکتر نداریم دیگه. مردم هم از غریب پول ندارن که کمک کنن، بموندم دیگه ناچارم. په داسې حال کې چې د افغانستان په ماشومانو کې د خوارځواکۍ د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي، د ملګرو ملتونو ادارو مخکې په یو ګډ راپور کې د ماشومانو او میندو د تغذیې د خراب وضعیت په اړه خبرداری ورکړی و او ویلي و چې افغانستان د هغو 15 هیوادونو له ډلې دی چې د ماشومانو د خوارځواکۍ تر ټولو لوړه کچه لري. اوس هم سولانت اقتصادي خبرونه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان بهرنۍ سوداګري په عادي توګه روانه ده. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې په سیمه کې له روانو ټینګلتیاو سره افغانستان له منځني اسیا څخه د خپلو وارداتي لارو د پیاوړتیا هڅې پیل کړي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له امله په افغانستان کې د تیلو او مایع ګازو بیې لوړې شوې دي. د طالبانو یو پلاوی چې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ د وزارت سرپرستي مشري کوي، په نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه د روسیې سنت پټرزبورګ ښار ته سفر کړی دی. یا د وزارت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې دا غونډه په سبا پیل شي او د کرنې وزیر به پکې د افغانستان د کرنې او اقتصادي وضعیت په اړه وینا وکړي. طالبان وایي چې دا ناسته به د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او د کرنې، سوداګرۍ، صنعت او پانګونې په برخه کې د نړیوالو همکاریو د جلب لامل شي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په بغلان ولایت کې د 1200 متره په اوږدوالي د اوبو یو کانال بیا رغولی دی. د ملګرو ملتونو دغې ادارې زیاته کړې چې دا کانال د نړیوال بانک په مالي مرسته رغول شوی او 20 هکتاره ځمکه به پرې خړوبه شي. دغه اداره باور لري چې د اوبو لګولو کانالونه د بزګرانو د اقتصاد په وده کې رغنده رول لري او په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت به ښه کړي. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 80.50 افغاني، یو ایرو 90.12 افغاني، زر ایراني ریال 1.3 افغاني، زر هندي روپۍ 2.8 افغاني، یو د اماراتو درهم 18.95 افغاني، زر پاکستاني روپۍ 240 افغاني. د لوبو نړۍ په پکتیا کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال دوستانه سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالیو په وروستۍ ورځ د مریانو لوبډلې وکولی شول خپل ټول سیالان له مخې لرې کړي او اتلولي خپله کړي. د دغو سیالانو د جوړولو موخه له نشه یي توکو سره مبارزه او د پکتیا والیبال لوبډلې لپاره د غوره څیرو پیژندل دي. په دایکنډي کې د ډبرې غورځولو سیالۍ ترسره شوې. د دغو سیالیو په پای کې ګټونکو ته جایزې هم ورکړل شوې. د ډبرې غورځول د هیواد له دودیزو او ملي لوبو څخه ده چې د ځوانانو په منځ کې ډیر مینوال لري. ګرانو لیدونکو، دا اوس موږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکو ترڅو د مو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو ټي وي ته ولاړ شئ او دا مو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. الله پامان.